السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. د ابوکارټل ټریډینګ انسټیټیوټ څخه یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. نن په موضوع باندې په دې موضوع باندې غږیږو چې ځینې کینډلان دي باید موږ وپېژنو د بولیش او د بیریش په وخت کې په چارټ کې چې کوم مارکیټ لانګ طرف ته بیایي او کوم مارکیټ شارټ طرف ته بیایي. له دې جملې څخه اولنی کینډل چې کوم دی د پیټسینګ لاین په نوم دی. پیټسینګ لاین هغه کینډل دی چې له دوه کینډلو هغه پیټرن دی یا هغه پیټسینګ پیټرن ورته ویل کېږي کوم چې له دوه کینډلونو څخه جوړ دی او مارکیټ لانګ طرف ته بیایي. تاسې وګورئ دا کینډل دلته تاسې وګورئ دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته پیټسینګ لاین ویل کېږي. پیټسینګ لاین مارکیټ لوړ طرف ته بیایي. جوړښت یې سره کوم دی؟ جوړښت یې د دې پیټرن د یو ریډ کینډل او د یو زرغون کینډل یا د ګرین کینډل څخه جوړښت لري. اولنی کینډل سټرکچر یې داسې سټرکچر دی ښه. کله چې تاسې کینډلونه ووینئ، فرض که دا رقم کینډلان، فرض که دا ریډ کینډل دی، وبخښئ زه به رنګ ورته واړوم. فرض کړئ دا یو ریډ کینډل دی، صحیح ده. کله چې دا ریډ کینډل جوړ سو اولنی کینډل، له هغه وروسته بل زرغون کینډل جوړ سو. د زرغون کینډل دوهم زرغون کینډل د اولنی کینډل تر نیمایي باډي پورې رسیږي. فرض که جوړښت یې دا رقم دی، صحیح ده. جوړښت یې دا رقم دی، یعنی د اولنی کینډل تر 50% برخې پورې رسیږي. کله چې دا کینډل تاسې په چارټ کې ووینئ، دې ته پیټسینګ پیټرن ویل کېږي. د دې جوړښت دا رقم دی چې دا به مارکیټ څنګه کوي؟ پورته به بیایي. که ګورئ دلته تاسې وګورئ پیټسینګ پیټرن جوړ شوی دی. ګورئ قیمت یې څونه بره بولی دی، پورته یې بولی دی. که وګورو له 1,08,000 څخه تقریبا قیمت تر 1,08,000 پورې تللی ده. دې ته پیټسینګ پیټرن ویل کېږي. پیټسینګ پیټرن ډېر وخت په مارکیټ کې جوړیږي او دا د مارکیټ تر ټولو یو مهم کینډل دی چې زیاتره وخت دا څنګه کېږي؟ په مارکیټ کې جوړیږي. بل کینډل د بولیش حرامي په نوم باندې. بولیش حرامي هغه کینډل ته ویل کېږي چې هم له دوه یا هغه سټرکچر یا هغه پیټرن ته ویل کېږي چې له دوه کینډلانو څخه جوړ شوی دی، یو سور کینډل او بل زرغون کینډل. په مارکیټ کې جوړښت څنګه دی؟ راځو وایو چې د دې جوړښت څنګه دی. په بولیش حرامي کې اول واری سور کینډل جوړیږي، وروسته زرغون کینډل جوړیږي. دا سټرکچر جوړوي چې هغه وروسته قیمت څنګه کېږي؟ پورته ځي، صحیح ده. فرض که دا کینډل دی، صحیح ده. ګوري د دې جوړښت هم باید موږ ډېر فکر وکړو، ځکه د دې جوړښت تر ټولو یو مهمه پدیده ده. اولنی کینډل چې کله سور کینډل جوړیږي، صحیح ده، چې کله اولنی سور کینډل جوړیږي، له هغه وروسته بل زرغون کینډل جوړیږي. دغه دوهم زرغون کینډل چې کله جوړیږي یا سټرکچر کېږي، دا باید له اولني کینډل څخه کوچنی وي. فرض که جوړښت یې باید دا رقم وي، صحیح ده، یعنی کوچنی جوړښت باید ولري. کینډل باید کوچنی وي. دوهم کینډل دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته بولیش حرام ویل کېږي. که چیرې موږ د دې په چارټ کې د دې جوړښت یا سټرکچر وګورو چې دی څنګه سټرکچر یې جوړ کړی دی، تاسې به ووینئ. تاسې وګورئ اولنی کینډل سور کینډل جوړ شوی دی، صحیح ده. سور کینډل یعنی دا په کوم یو کې؟ بولیش حرامي. بولیش حرامي ډېری وخت په ډاون ټرینډ کې جوړیږي چې کله قیمت پورته ځي په دا وخت کې دی سټرکچر کېږي، صحیح ده، یا په دې وخت کې دی جوړیږي. اولنی کینډل سور کینډل دی. دوهم کینډل
زرغون کینډل دی. د زرغون کینډل او د سره کینډل د باډي ترمنځ فرق شته. صحیح ده؟ د دې ترمنځ فرق شته. دې تفاوت ته یعنی او دوهم کینډل یعنی هغه ګرین کینډل چې کوم دی دا کوچنی دی نسبت تر اولنی رډ کینډل. دې ته بولش حرام ویل کیږي. کله چې بولش حرامي تاسو په مارکیټ کې ووینئ تاسو باید پوه شئ چې قیمت به څنګه کیږي، پورته به ځي. تاسو وګورئ یا تاسو کتلی سئ همدا اوس په چارټ کې وګورئ تاسو به حتما له یو ښه رزلټ سره مخ کیږئ. د کینډل سټیکولوژي تقریبا په مارکیټ کې 80% خپل رول لري په چارټ کې چې هغه به قیمت ته وباله کړي یا ته د دې آیډنټیفیکیشن کوي یا پیژندنه کوي. ځکه چې دا یو له هغو مهمترینو درسونو څخه دی چې ډیر زیات خلک دا سکیپ کوي یا مس کوي یا نه په پوهیږي. همیشه د دوی دا د تاوان زیوال دی چې دوی همیشه تاوان کوي ځکه دوی کینډل سټیکولوژي نه پیژني. کینډل سټیکولوژي بیخي زده نه دی چې څه ته ویل کیږي. د دې آیډنټیفیکیشن تر ټولو مهم دی. دا و زموږ د نن ورځې موضوع د پرسن پیټرن او د بولش حرامي. زده یې کوئ، کار ورباندې وکړئ، تاسو به حتما ښه ریزلټ لاسته راوړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.